والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف وایي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ستاسو مختما دیو مختصر حدیث یو څو جملې ولستې دي کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم موږ ته نشاندهي کې چې هوښیار څوک دی، د عقل خاوند څوک دی، د هغې تعین موږ ته رسول الله علیه السلام کوي. حضور پاک فرمایي الکیس من دان نفسه. هوښیار انسان هغه دی چې هغه خپل ځان وپېژنده. ځان به سړی څنګه پېژني؟ زموږ یو نسبت دی د الله سره. هغه نسبت دا دی چې الله معبود دی او موږ دغه عابدینو. بل نسبت دا دی چې الله مالک دی، موږ دغه مملوک یو. بل نسبت دا دی چې الله پاک خالق دی، موږ مخلوق یو. بل نسبت دا دی چې الله پاک رازق دی، موږ مرزوق یو. نو زموږ دا ټولې خبرې د کمزورۍ دي. مرزوق هم کمزورۍ، مخلوق هم کمزورۍ، مملوک هم کمزورۍ. نو کله چې انسان دا سوچو کې چې زما دغه حیثیت دی، زما حیثیت یو مملوک دی، د یو غلام دی، او لکه څنګه چې یو غلام یو مالک په قبضه کې وي، دغه څه خپل اختیار نه وي، په خپل اختیار باندې هغه هېڅ حرکت نشي کولی. دغه شان انسان چې دی دا د الله مملوک دی، د الله په تصرف کې دی، د الله د حکم نه بغیر دا انسان اسم نشي کولی. حسن بصری رحمت الله علیه یو ځل لاره باندې ته دا وخت بادشاه چې هغه راوتی و بهر، فوج دی، پولیس دی، خلک منې کوي ودرېږي، بادشاه راځي، ټول بازار دی، صحرا ده، جام ده، خلک ولاړ دی. حسن بصری رحمت الله علیه سره خپل دغه ملنګی هغه کین دی، آی په اوږه اچولی دی او دی نه ودرېږي. فوج راغی، پولیس ورته گرفتار یې کړ. دا ټول خلک باچا ته ولاړ دی، ته نه ودرېږي. دکې باچا را ورسېد، وایي څه چل دی؟ ویسې به دا ټول خلک ستا استقبال ته ولاړ دی او دا ملنګ چې دی دا نه ودرېږي. دا باچا حسن بصري رحمت الله علیه ته وایي چې ته ما پېژنې چې زه څوک یم؟ ده ورته یو زه تا پېژنم. بیا زه څوک یم؟ بیا ته اول یو مرداره ګنده نطفه وي. ولې که سړی واړه بل وکړي، ډېر یو جګ واړه بل دی وکړي، د ټول بدن پلیت نه دی، دی جومات ته تللی شي، جومات کې کېناستی شي. د کم نطفې نه اساس کې نه چې انسان پیدا دی، که معمولی ساس کې د انسان د بدن نه بهر شي، ټول بدن پلیت شي. بیا حضور پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د هر ویښته لاندې جنابت دی. که چېرته سړی غسل وکړي او د یو ویښته مقدار ځای وچ پاتې شي، غسل نه سړی نه وځي. دی ورته وایي چې ته ابتدا کې داسې یو ګنده نطفه وي، یو ګنده ساس کې وي. د دې وخت کې ته دا ګنګی وړونکی، تاکې دننه دنیا ګنګي پرته ده، هغه ته ګرده یو پله بل پله. او که سړی هر انسان سوچ وکړي دا ګنګي خو هر انسان کې پرته راکړه، هر انسان کې فضلیات چې دي اپ انسان کې دننه پراته دي. بیا د انسان دا فضلیات دومره ګنده دي، ور تاسو زمونږ کورونو کې میخي غواګانې وي، زمونږ میندې خویندې هغه غوښانو سره اړمې وي، په لاسونو کې هغه غوښان راوچتوي، هغې نه سوپیاګې جوړوي، دیوالونو باندې تپي،
کله چې انسان خپل حاجت انساني وکړي بیا هغې ته ګوري نه دلته نفرت ورځي. انسان کې دومره انتهایی دننه ګندګي چې ده دا په انسان کې پرته ده. دی ورته وایي چې ته دې وخت کې حامل د نجاسات وي دننه درګي ګنګي پرته ده هغه ګرځئ او ورته وایي آخر کې به بیا یو جیفه شي مرداره به شي. چې کله انسان نسا وخیږي بیا خو دا یو جیفه شي. خلک وایي تلوار کوي ګرمي د اوبو پړسېږي څښا به شي بوی به وږي. دا د هر انسان عاقبت دی. نو حسن بصري رحمت الله علیه هغه ته وایي چې دا ستا پہچان او ستا پېژندګلو هم دغه شیزونه چې دغه شی هغه ته پته ولګېده چې او حقیقت تا دی که د یو سړی بادشاه دی هغه هم د دغې ګنده نطفې نه پیدا دی. که یو سړی بادشاه دی هغه کې هم دغه ګندګي پرته ده. که یو سړی بادشاه دی چې مړ شي هغه آخر کې جیفه شي. دې وجې نه حضور پاک فرمایي چې الکیس من دان نفسه هوښیار انسان هغه دی چې هغه خپل ځان وپېژني چې زه څه یم وعمل لما بعد الموت. دویمه جمله حضور پاک فرمایي چې هوښیار سړی هغه دی چې هغه د مرګ نه پس چې کوم حالات را روان دي هغې دپاره د اعمالو کې ښه اعمالو کې د بدو اعمالو نه د ګندو اعمالو نه د خپل ځان چې دی دا وساتي. دې وجې نه پر هر یو بزرګ فرمایي بھئی تزود للذي لا بد منه فإن الموت میقات العباد. تزود للذي لا بد منه هغه څه دپاره تیاری وکړه چې د هغې نه خلاصې نشته. مرګ خو هر چا ته راځي که نه. الموت قدح كل نفس شاربوها والقبر باب كل نفس داخلها. مرګ دا یو پیاله ده د اوبو ده د پیو ده د چایو ده دا به هر انسان سکي او قبر یو دروازه ده په دې به هر انسان چې دی هغه دننه به ځي. دې وایي تزود للذي لا بد منه فإن الموت میقات العباد. هغه څه دپاره تیاری وکړه چې د هغې نه خلاصی نشته ځکه د مرګ الله پاک وعده کړله کل نفس ذائقة الموت. هر نفس چې دی دا سکون کې د چا دی د مرګ دی. او بیا هغه فرمایي وتب مما جنیت وانت حی وکن متنبها قبل الرقاد. وتب مما جنیت وانت حی کم ګناهونه چې دې کړي دي هغې نه توبه وباسه په داسې حال کې چې ته ژوند دی. په خپل ژوند کې خپل حیات کې د خپلو ګناهونو نه توبه وباسه. وکن متنبها قبل الرقاد او د کېدو نه مخکې بیدار شه. مانه چې مرګ لا نه وي راغلی د مرګ د راتلو نه مخکې ځان کې د مرګ دپاره دغه تیاری پیدا کړه. او بیا هغه فرمایي اترضى ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغیر زاد. اترضى ان تكون رفيق قوم اته دې باندې خوشاله چې داسې خلکو ملګرتیا وکړي چې هغې سره د لارې خرچه شته او تا سره نشته. خلک یا مرید هغې سره د نیکو پنډونه وي نو نیکۍ کړي مزونه یې کړي وي نو چې کوم اعمال صالحه یې کړي. اترضى ان تكون رفيق قوم وانت بغیر ذات. دې باندې خوشاله چې داسې خلکو ملګری شي چې د هغې سره د لارې ټکټ شته او تا سره نشته. ګوره موږ چې ټوپۍ ته ځو خامخا سړی دا سوچ کوي چې لکه دا دوره خو زما ټکټ شو. یو ټکټ سړی ځان سره جیب کې سیوا اخلي که چې د یار دوست په لار کې میلاو شي نو چې هغې سره د نیکو پنډونه تا سره ني. ستندم ان رحلت بغیر زاد وتشقى اذ يناديك المنادي. ستندم ان رحلت بغیر زاد. پیمانه بشي که چېرته ته بغیر د توخي نه بغیر د اعمالو نه آخرت طرف ته روان شي نو دغه وخت کې به ته ډېر زیات ستومانه یې. ستندم ان رحلت بغیر زاد وتشقى اذ يناديك المنادي. هغه وخت کې به بیا ډېر زیات بدبخت دی چې کله تا ته اواز کوونکي اواز وکړي چې ونفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. شپېلۍ کې به پوکړی شي. اوس هم اسرافیل علیه السلام لکه څنګه چې سړی مخه ولي یا یو کوډه راماته کړي بله خپه شاته اچولي هم په دقه هیئت باندې اسرافیل علیه السلام سوار الله چې دنیا آباده کړې ده هغه دغه کیفیت باندې دی. هغه شپېلۍ ورسره خوله کېده او چې کله الله چې پکې ورکړه دا ټول خلک به د خپلو قبرونو میدان قیامت ته چې کوم د ځي. ابراهیم ادهم رحمت الله علیه بزرګ دی
یو مجلس ته راغی خلک ورته موږ ته لږ واعظ وکړ هغه ورته وایي چې اذا رأيتم الناس مشتغلين بعمارة القصور والبساتين فاشتغلوا بعمارة القبور خلکو ته وایي چې تاسو وګورئ خلک آبادي کوي ځان له باغونه جوړوي بنګلې جوړوي کورونه جوړوي هغې سره سیالي مه کوئ فاشتغلوا بعمارة القبور تاسو د قبرونو په آبادو ولګئ د قبر آبادي دا بچو په اعمالو باندې ده د سړی په اعمال صالحه چې دی دا به کوي اذا رأيتم الناس مشتغلين بتزيين ظواهرهم فاشتغلوا بتزيين بواطنكم چې کله تاسو ووینئ چې دا خلک خپل ځان صفاګي ظاهر صفاګي صفا کپڑے غوندي ځان صفاګي ځان زیب و زینت کوي هغې سره سیالي مه کوئ فاشتغلوا بتزيين بواطنكم تاسو مشغوله شئ د خپل باطن په زینت باندې خپل اندرون دا ښایسته کوي اندرون چې د هغه په اعمالو صالحو دا باندې راځي اذا رأيتم الناس مشتغلين بخدمة المخلوقين فاشتغلوا او بخدمة رب العالمين کله خلق تاسو وینئ یا د مخلوق خدمت کوي تاسو د الله عبادت وکړئ واتخذوا من هذه الدنيا زادا يوصلكم الى دار الاخره دې دنیا نه ځان سره توخوالی چې هغه تاسو دار آخرت ته ورسئ دی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت هوښیار انسان هغه دی چې هغه خپل ځان وپېژنده او د مرګ نه پس چې کوم حالات را روان دي هغې دپاره دی تیاری کوي اعمال صالحه کوي په کار چې موږ په دې خپل ژوند کې پته انسان ته نه لګي چې دا عمر په ځوانۍ کې راځي که دا بوډاوالي کې راځي دا الله پټ ساتل دی د دې مقصد دپاره چې هر ټیم کې په هره ګنټه کې په هر منټ کې په هر ورځ کې په هره شپه کې سړي سره دا سودی چې زه به مرم آخرت ته به ځم زما په ذمه څه اعمال دي الله به زما نه د هغې تپوس کوي د خپله ذمهواري چې دا الله ته فارغ کول پکار دي الله دې موږ ټول له توفیق راکړي